السلام علیکم. دا وخت زه په هیلپر هسپتال چې د سترګو د بلوچستان تر ټولو لوی هسپتال دی، دلته موږ پوښتنه کوو له ډاکټر سیف الله ناصر صاحب څخه چې دی آی سپیشلیسټ دی. آی سپیشلیسټ دی، په ده څه موږ پوښتنه کوو چې دا ماشومان چې کوم موبایل استعمالوي، نن سبا خو دا جدید دور دی، سوشل میډیا ده، د هر سړي سره یو دو موبایل او ماشومان هم خامخا استعمالوي. یو د ماشومانو پوښتنه ځینې کوو او دویم سره که زما خواته وګورې دویم موږ دا پوښتنه کوو سر دا لویان چې کوم موبایل استعمالوي پر دې باندې هم دا سترګې چې دي دا د موبایل رڼا یا شعاع اثرات لري، دا خرابوي، نقصان ورکوي. سر بسم الله الرحمن الرحیم. جمال طارق صاحب زه ستا ډېر شکریا ادا کوم چې ته رالې او زما هم زړه غوښت دی چې د بچیانو په باره کې زه دا خلکو ته لږ ښه اویرنس ورکړم. د کوچنیانو دپاره خو موبایل بالکل په کار نه ده چې موږ یې ورکړو، خاص کر چې کوم د درو څلورو کلو چې کوم دی د پوهنې په ټایم راسي، د درو څلورو کلو سې واخه بیا تر 15 کاله پورې په کار ده چې دوی موبایل نه کوي استعمال، چونکې د دوی د سترګو بیخي ډېر رپورټس راروان دي چې د دوی د سترګو مطلب کم کېږي، کمزوري کېږي. او یو موبایل نه، زه ټولو پلرو مندو ته زه دا خواست کوم چې ټیبلټ سي یا آیپیډ سي یا موبایل سي او کوشش دې کوي چې د بچیانو له دې سره لرې ساتي. د دې ډېر سخت ریز دي او د موبایل چې کوم ریز دي هغه به کوچنیانو سترګو ته ډېر نقصان رسوي. بل دویم چې دی دا مطلب هسې خو چې د انسان عمر تېرېږي، سترګې د دې چې کوم دید دی یا د لرې یا د نزدې کمزوري کېږي، نو دا زموږ ځوانان یا د 50 کلو عمر اوښتی په دا خلکو هم اثر کوي دا د موبایل ډېر استعمال. بالکل بالکل د کوم چې د موبایل سره تعلق لري، مطلب موبایل په خاص کر زموږ خلک چې کوم د شپې یا مطلب داسې په کمه رڼا کې دوی موبایل ته ګوري، نو هغه ډېر سخت نقصان کوي. هغه ته په کار ده چې دوی داسې دغه نه وکړي، موبایل له حسب ضرورت د ټایم دپاره دوی استعمال کړي. او که چیرې ته ورته وګورې د ډېر خلک چې دي زموږ ته راځي وایي زما د نږدې دید کم سي، مطلب کمزوري سي، د هغو خلکو د دې موبایل سره تعلق نشته. هغه چې 40 کاله ته هر انسان ورسېږي، 40 یا 38 کاله د هغه د عمر په مطابق باندې د نږدې دید یې کم سي، نو د هغه دپاره بیا د چشم سي، د ده د سترګو د نن چې کوم کمزوري وي هغه راسي، دغه موږ ورته کوو چې د عینکو په ذریعه باندې دغه موږ بیا دغه کوو د دې برابر سي. کوم چې د 80 کلو ته رسېږي یا 55 کاله ته یا 70 کاله ته رسېږي، هغه قدرتي د انسان په سترګه کې یو پرده راځي، هغه پرده چې کوم وي بیا دغه سرجري کېږي او دغه کېږي. هغه مختلف وجوهات لري، خاص کر په شوګر په مریض کې بیخي ډېرې د پردې راځي او بیا وایي چې دا د عمر له لحاظه سره د 70 کاله بعد دا کېږي. او بلکې ته وایې چې څوک موبایل استعمالوي باید رڼا به وي، یو دوه بلب به لګېږي. بالکل بالکل مطلب په ډیم لایټ کې، مطلب په توره شپه کې موبایل کتنه ډېره سخته نقصان رسوي سترګو ته. یو جان مننه. شوای خلک دا کمې بیمارۍ چې ما ته وشولې چې د سترګو د کوم د شعاع پیدا کړي، د موبایل شوای د موبایل شعاع سترګې دې کې وایي کټریکټ پیدا کړي، یو بیمارۍ د پر سترګو پرده راځي یا د شا پرده د ریټینا ورته وایي، هغه ډیمیج کوي چې کومې د شعاع له سترګو له راځي له موبایله ځه، دا د سترګو لپاره ډېر نقصان دي. دې ته الټرا وایلټ ریز وایي، دا په لمر کې هم ډېرې دي، چونکې موبایل زموږ سره بالکل نیر کنټیکټ دی، نږدې دی، نو دا نه دی چې موږ لپاره چې موږ یې ګورو، د کوچنیانو لپاره خاص کر. او بله بیماري چې ده دې ته هایپرمټروپیا وایي، هایپرمټروپیا ورته وایي چې هغه د نږدې نظر کمزوري کوي. هغه بیا چې کوم د موبایل ډېر ګوري، هغه سترګې د نږدې خواته راننوځي، هغه یو بیماري پیدا کوي هایپرمټروپیا. هغه بیا موږ په عینکو سره کریکټ کوو. نو کوچنیان که له عینکو خلاصوي، که له بیماریانو خلاصوي، موبایل مو ورکوي.